جوړ به د زړه راته پیغور شي مزه جوړ به د زړه راته پیغور شي مزه دا مازیګر به په ما اور شي مزه او زما د زړه کور خو پتا آباد دی خالی خالی به دغه کور شي مزه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته غږ د اف ام 93 دلبر ریډیو 400 د پروګرام نوم دی د نایټ شو او تاسو به هم حیران شوي چې په دغه پروګرام کې نور کله زما خو ګرور حیات ګل تالاشا راځي خو نن اواز بدل دی انداز بدل دی نو چې دا ولې وای کنه هغه زوړ امام او زړې تراوی کنه نو تاسو به خیال کړی وی کنه چې دغه دلبر ریډیو دی دغه چینل دی دغه سټیشن دی دغه زمون خپل کور دی او کله کله پکې د کم ملګری مصروفیات زیات شي یعنی د سم مصروفیاتو له کبله هغه ملګری را نشي نو بیا د هغه بل رور ضرور حاضریږي یعنی نن د حیات ګل تالاشا په ځای باندې ستاسو خپل خوږ رور ستاسو بچی ستاسو کشر توصیف عالم حاضر دی په دغه پروګرام کې به تاسو سره خوږی خبرې اترې هم کیږي ګپې شپې به هم لګي تاسو ته به ښکلې ښکلې سندرې هم اورو ستاسو کالز به هم اخلو ستاسو میسیجز به هم شاملو خو اسې سوچ مې کو چې که داسې د مهربان بادشاه د جهان کې تاسو نظر واچوئ غیر چاپېره که نه نو هر یو انسان وي په خپلو خولو کې ډوب دی که نه او اوس چې زه څنګه راننوتم نو ما د صابر بایم داسې ډېر زیات غوسه او صابر جان نور راته وایي چې هلکه زه نن ډېر زیات خفه یم نو ما وې ته ولې خفه یې خفه خو به هغه سړی وي چې د چا واده نه وي شوی او چې څوک د بچو پلار وي او دومره تکړه وي او ذموارۍ په سر وي نه هغه سړی خو به اړو خفه کېږي نه خو دا خبره مې ورته صرف په دې سوچ وکړه چې لکه زمونږ په ذهنونو کې دا وي چې کوم یو کس په رشتو باندې ډېر زیات ښه پوهېږي چې یاره دغه رشته به موږ برقرار ساتو د هر چا سره به ښه سلوک کوو حسن سلوک به کوو نو هغه انسان بیا خفه کېږي هم ډېر زیات که نه یعنی مایوسه کېږي د خلکو د طرفه ورته بعضې وخت کې داسې رسپانس میلو شي چې هغه ملګری خفه کړي خو هغه کې د برداشت هغه معنی هم سیوا وي او ډېر زیات برداشت کړي او دغه د مشرانو یو ښه عادت هم دی یو پازیټیو طرف هم دا وي دی چې زمونږ څومره مشران دي نو هغوی موږ اکثر خفه کوو خو هغوی بیا هم کوشش دغه کوي چې را زمونږ دا کشر زمونږ نه خفه نه شي نو کشر لم پکار دغه دی چې کله مشر یو خبره وکړي نو هغه کشر به په عمل کوي او په هغې باندې به پوره خپل ژوند کې راوستل پکار وي دغه خبرو یعنی خپل ژوند به په مخ پړوان دی بوځي صحیح ده که نه آغاز مې صرف دغه خبرو نه ځکه وکړه چې اوس په لاره باندې راتلم نو داسې یو کس مې ولیده چې یو مشر سره ډېره بدتمیزي وکړه ځکه چې ما په یو پټرول پمپ کې هلته پټرول اچول نو ما چې وکتل نو هغه دوه یو کشر او یو مشر و نو هغه کشر چې دی د مشر ته ډېر په بد اواز باندې اواز ورکړو نو چې کله اواز ورکړو نو هغه ورته وایي کشر یې تا کې تمیز نشته وي تا ته چې عقل نه دی ښولی نو دی ورته په جواب کې بیا داسې یو جواب ورکوي چې هغه د نه ویلو الفاظ دي نو دغه سره هغوی په خپلو کې بحث مباحثه شروع کړه نو ما هغه کشر ته وایي چې بچي ته خو کشر یې ته به ډېره ګزاره کوې ته به د خپل مشر قدر کوې او کم کس چې د خپل مشر قدر نه دی کړی چا چې د خپل مشر احترام نه دی کړی نو هغه همیشه لپاره تباه و برباد ګرځي صحیح ده که نه خبرې خو د سنجیدګۍ نه شروع شو خو صرف او صرف مقصد دغه و مقصد صرف د خبرې دغه و چې د شروع نه ښه خبره وکړو چې همیشه به موږ ښه ژوند کوو او بل ته به هم د ښه خبرې دعوت ورکوو صحیح ده که نه ځکه خو وایي چې خپل حق به غواړم د قلم په زور خپل حق به غواړم د قلم په زور ټوپک دې روک شي او جنګونه نه کوم نور هوښیار شمه ساړه به خورمه نو ځکه درته وایم چې ساړه خورئ ګزاره کوئ ښه او اوسني نوجوانان چې دي چې کوم ځوانان دي نو ماشاءالله خو په فیسبوک او په ټیک ټاک او په یوټیوب کې دومره مصروفه دي دومره ډېر او ډېر زیات وخت ورله ورکوي چې مشر خو هغوی د سره پیژني نه ای په شړق ته ولګي دغه یوټیوب او دغه سوشل میډیا زده کړه دې کوي دغه کې څه خرج نشته خو مشر سره کېنه هغه کې چې څومره کوالټي ده هغه کې چې څومره ذخیره ده د معلوماتو ذخیره ده پکې نو د هغوی نه ډېره زده کړه کوي ښه صحیح ده که نه